زما رونو دا د شعبان میاشت د شب قدر میاشت ورته وایي او دې ته دا د شب قدر میاشت زمونږ د پښتنو په نوم ویل کېږي شب قدر زموږ علما لیکي وي دې کې یوه شپه ده 15مه شپه چې هغې ته د شب قدر شپه وایي او هغې شپې ته زمونږ خلک شب برات هم وایي دا شب قدر ورته ولې وایي علماو لیکلي دي د احادیثو په رڼا کې چې په دغه شپه باندې الله پاک د هر انسان د یو کال تقدیرات چې دی به دا راتلونکي کال کې څه کوي څه به خوري کوم ځای به ګرځي څنګه به ژوند تېروي تر دا بل کاله پورې که دی جمدې پاتې شي دا خدای پاک د دنیا فرشتو ته وایي دا ولیکې دا اسمان فرشتو ته وایي ولیکې نو هغوی د دغه شپې نه دا لیکل شروع کړي او د هر انسان چې څه تقدیر دی دا ټول ولیکي او په رمضان کې چې کم بیا لیلة القدر دی هغې ته هم د قدر شپه وایي د دنیا فرشتو ته یې حواله کړي دا ځکه ورته لیلة القدر وایي شب قدر ورته مونږ وایي او شب برات ورته ولې وایي علما لیکلي دي چې څوک په دې شپه الله ته عبادت وکړي نو الله پاک هغه له د دوزخ نه او د خپلو عذابونو نه براءت او د بری کېدو فیصله او اعلان کوي ورونو په دې کې څه احادیث شته دا نه چې نشته مشکات شریف کې ابن ماجه کې امام بیهقی په خپل کتاب شعب الایمان کې په مسند د احمد کې دا څلور خو درته ما یاد کړل نور هم ډېر کتابونه دي په هغې کې د دې شپې په فضیلت کې احادیث راغلي دي اگر چې په بعض روایاتو کې څه خبرې شته زموږ طالبان او زموږ عالمان پکې خبرې کوي چې دا ضعیف روایات دي لیکن زموږ د علماو د محدثینو هغوی دا فیصله کړې د اجله فقهاو چې د ضعف د ضعیفوالي ډېرې مرتبې دي دا په هغه مرتبه کې نه دي چې په دې باندې د عمل سړی نه کوي که ویې کړه نو ګناه ده او د دې د ضعف د کثرت دی و طالبان ورته وایي د کثرت روات ورته وایي او د کثرت اسانید ورته وایي د هغې د وجې نه درجې د حسن ته رسېدلې بل دا فضیلت هم دی نو فضیلت کې که کمزور روایت باندې عمل وشي نو کولی شي پې خیر هغه د طالبانو خبرې پکې نه کوه مونږ په بخاري ترمذي کې بیا کوو حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ځل هغه شپه وه چې د حضور پاک ما سره شپه وه یعنې زما نمبر نو پیغمبر علیه السلام مبارک چې د شپې راویښه شوم په خپل بستر نو زه ورپسې ووتم ګرځېدم ورپسې حتی په یو روایت کې داسې هم راغلی دي چې زه ورپسې ګرځېدم نو حضرت فاطمه کره لاړم حضرت علی مې راویښ کړه چې حضور پاک نشته خدای خبر چې چېرته تللی دی دوی به پې یارېدل ځکه په مدینه منوره کې منافقین هم ډېر وو یهودیان هم ډېر وی روان شو نبی علیه السلام پسې چې دی چېرته تللی دی نو د بقي مقبره ده پکې د مدینې منورې زوړ قبرستان دی او تقریبا 10,000 صحابه کرام پکې دفن دي هغه مقبره وه په هغې کې یو قسم شاړ بوټي و ځنګلي پخوا نو هلته حضور پاک د شپې تلی و دوی ورپسې لاړل ورسېدل او که ته وایې چې دوی څنګه لار معلومه کړه او حضور پاک پسې ورسېدل نو په مشکات شریف کې حدیث موجود دی د معجزاتو په باب کې هغې کې لیکلي دي چې حضور پاک به په یو لار تیر شو د هغه د خولې مبارکې نه به یو خاصه خوشبویي په هغه لاره پاتې کېده خوله خوشبویه وه نو چې کم د حضور پاک نږدې ملګري و نږدې صحابه و نو هغوی ته به پته وه چې دا خوشبویي چې په دې لاره کې خوره ده دا د چا خوشبویي ده دا د حضور پاک د مبارکې خولې خوشبو ده نو په هغې به ورپسې تلل نو ځان به ځای ته رسو
د دې ډېر زیات روایت دی مونږ سره چې صحابه به حضور پاک په دې معلومه و چې په دې لار تللی دی په هغه لاره کې به یو خاصه خوشبویي پاتې کېده د خولې مبارکې نه به خوشبویي تله وی چې تلو ورپسې د بقي مقبرې ته حضور پاک تللی و اول ته په سجده پروت او ډېر زیات یې خدای پاک ته ژړل او یو آیت یې وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم دا مفهوم و معنی دا د عیسی علیہ السلام متعلق الله قرآن شریف کې ذکر کړی دی لیکن حضور پاک دلته ذکر کو مفهوم یې دا دی چې یا الله که ته زما د امت له عذاب ورکې نو ستا بندګان دي تا نه څوک تپوس نشي کولی د یو سړي مرۍ وي او څوک یې وایي او ته ورته وایې دا مرۍ ولې وې نو تپوس ترې نشي کولی هغه وایي ستا دې سره څه کار دی زه پوه شه او د ما مرۍ پوه شه د یو سړي یو څادر دی وغیره راولي او شلی یې او ته ورته وایې لکه ولې دا څادر شلی یاره وروره ستا دې کې څه کار دی دا زما کار دی زه خپل کار کوه سړی تا ته خو به ظاهر کې دا څادر صفه او پاک ښکاري نو ته به پرې خفه کېږې نو وایې به چې ولې شلی کیدی شي په هغې داسې یو ګند پریوتی وي چې هغه به علاج یې همدغه دی چې دا وشلی او دا د ځان نه لرې یا دا مرۍ خو تا ته ظاهر کې چې هغې وهي نو تا ته ظلم ښکاري چې دا ولې وهې لیکن کیدی شي هغه داسې جرم کړي چې هغه مالک له پکار دی چې هغه له ادب ورکي او د هغه جرم نه منع کړي نو الله پاک ته حضور پاک دغه آیت و یا الله که ته د خلکو له عذاب ورکې زما امت ته نو الله ستا بندګان دي ستا مریان دي څوک دره تپوس نشي کولی یو دا دویم دا چې ستا بندګان دي خدایه نو دا خپل بندګان الله د عذاب نه وساته تا ته عبادت کوي تا ته اوازونه کوي تا ته سجده لګي تا ته منځونه کوي ستا ذکرونه کوي وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم او خدای کته د ما دا امت دا بندگان بخې نو خدایا د ډېر لوی قدرت مالک یې څوک دنه تپوس نشي کولی څوک دا نشي ویلی چې دا دی ولې وبخل او د ډېر حکمت خاوند دی څوک در باندې اعتراض هم نشي کولی چې دا سړی خو مجرم و دا خو ګناهګار و دا دی ولې وبخه خلک به وایي چې دې کې به هم د رب العالمین څه حکمت دی وی او ژړلې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په د پاسه ور پرېوته او حضور پاک یې راوچت کوي د الله رسوله چا تکلیف در رسولی دی وی نه چا خفه کړی نه دا ولې ژاړې وی بچې ودومه او حضرت جبریل علیه السلام راغی او ما ته وی چې دې شپه کې پاسه او د الله عبادت وکړه او د الله نه غوښتنه وکړه دا ډېره مبارکه او برکتي شپه ده نو ما وی راشه د خلکو مخکې به زه څه عبادت کوم نو دې ځان له ځای ته رالم دې بقي ته دې میدان ته رالم دې ځان له ځای ته شپه کې او د خپل امت دپاره د رب العالمین نه دعاګانې د بخښنې غواړم او د خپل امت دپاره د الله نه بخششونه غواړم دا حدیث هم په متعددو یعنی په ډېرو سندونو منقول دی او په فضیلت کې هم دی نو زموږ علما وایي عمل پې وکړه د شپې پاسه خدای ته وجام اسیم د شپې که دا نه وي نو په عامه شپه هم چې ته پاسې او د شپې اخره شپه کې الله ته ودرېږې او جاړې نو رب العالمین دې دعا قبلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په دې اخره شپه کې الله په خپل شان لایقه د ړومبي اسمان ته راکوزیږي نو الله پاک آواز کوي درې آوازونه کوي رب العالمین یو دا وی من یستغفرنی داسې څوک دی چې ما نه بخښنه وغواړي فاغفر له چې زه یې وبخم شته څوک بخښنې والا چې ما نه بخښنه وغواړي او زه یې وبخم اوس ګوره الله په خپله وایي ما نه بخښنه وغواړئ ما نه د ګناه معافي وغواړئ چې زه مو بخم دویم څه وایي هر من سائل څوک شته چې ما نه سوال وکړي خلک د بل په در کې ودرېږي او سوال کوي نو بنده پې خفه کېږي او قسم دی چې الله په سوال خوشحالېږي شته څوک چې ما نه سوال وکړي نو فاجیبه چې زه د ده دا سوال قبول کم هل من مسترزق څوک فقیر غریب قرضدار یو اوږې نهر شته چې ما نه روزي وغواړي
چې زه روزي والا ورکم دا اوس هغه څوک یادوي الله چې ګناهګار دی هغه ته آواز کوي هغه چاته وایي چې هغه محتاجه دی سایر سوالګر دی هغه چاته الله آواز کوي چې هغه غریب دی محتاجه دی فقیر دی مسکین دی ډوډۍ نشته هغه ته وایي ما نه وغواړه چې دله درکم دقه وخت د قبلېدو د زمانونو ګورې د آخره شپه چې ده دا د دعا د قبلېدو ټیم دی عامه شپه کې که ته پاسې بیا په دې شپه لیله مبارکه چې په دې کې ته آخره شپه کې پاسې او د الله نه سوال وکړې نو الله پې خوشحالېږي خفه کېږي نه الله به درته قبوله کړي حضرت یوسف علیه السلام او حضرت یعقوب علیه السلام مشهوره واقع ده زه به درته یو جمعه وایم انشاءالله چې یعقوب علیه السلام بچو یوسف علیه السلام بوته او په کوی کې واچو څومره تکلیف یې خپل رور ته ورسو خشته ښکلی رور هغې کوی کې واچو او جامې یې ته ویستې په کوی کې ورغورځاو او شال کویو هغې ته یې ورغورځاو د دوی خو دا خیال و چې دی به مړ شي او دا ولې کوی ته غورځاو دی ورسره بغض کو ځکه د یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام سره مینه ډېره زیاته وه اوس هم زموږ د خلکو دا قانون دی چې کم پلار د یو بچي سره مینه کوي نو د هغې بچو دا پلار هم بدي شي او غرور هم بدي شي وایي دی یې خوښ دی او موږ یې نه یو خوښ زمارونو دوه قسمه مینه ده یو هغه ده چې هغه د اختیار نه باري طبیعي مینه ورته وایي په هغې خدای څوک نیسي نه یو سره زیاته مینه ده بل سره کمه مینه ده د زړه نه یو زیات خوښ دی بل کم خوښ دی نو دا خو د خدای را طرف نه دی په دې کې څه دي په دې کې خدای هم نیول نه کوي او یو هغه ده چې یو سره لږه زیاته ښېګړه کوي او بل سره کمه کوي او دواړه برابر دي نو په دې بیا الله خفه کېږي یو خبره ده که یو زوی غریب دی محتاجه دی او بل مالدار دی او دا پلار دی غریب سره خیر ښېګړه کوي پروا نشته په دې خدای نیول نه کوي بیا نو یوسف علیه السلام د رونو بوته او کوی کې واچو ځکه د یعقوب علیه السلام پیغمبر مینه ورسره ډېره زیاته وه او د هغه کمیس یې راوړو په وینو رنګ بنګ ورته یې وی بابا مونږ خو یوسف بوته چې مونږ سره به لوبې ټوقې کوي مشغوله به وکړي هغه خو رانه شرمخ مونږ جامو ته کېنولی او مونږ منډې تړلی والې بس چې رالو شرمخ په املا وکړه شرمخ وتښتاو دغه وینه ده د یوسف او دا کمیس هم دله راوړ یعقوب علیه السلام پوه شو دا نه چې پوه نه شو اگر چې هغې ورته قسمونه وخوړل ورته وی عجیبه شرمخ دی چې زما زوی چیر پارکه وخوړه او کمیس یې ترې روغېسته دوی دقلته کې خطا شوي چې کمیس یې ترې مخکې روغ وویسته او په وینه کې چې تسخکار یې کړی و د هغې په وینه کې کمیس تړلی وی ډېر هوښیار شرمخ دی مونږ وایو لکه قاضي صاحب وایي قاضي صاحب شرمخ چې کمیس یې ته غونډ روغ وویسته یوسف یې خوړ بلکې یو روایت کې راځي غالبا د خازن لیکلی دی که چا لیکلی ما ډېره موده مخکې کتلی و چې یو شرمخ یې ښکار کړی و هغه یې راوسته وی دې شرمخ ستا زوی ښکار کړی دی نو یعقوب علیه السلام هغه شرمخ ته وی چې زما زوی دی ولې ښکار کو زما زوی دی ولې نیوه وی شرمخ ورته ګویا شو دا به یعقوب علیه السلام معجزه کو بیا شرمخ ورته ګویا شو ورته وی الله پاک په شرمخانو او په زمرو د پیغمبر غوښې خوړل حرام کړي دي ما ستا زوی نه دی خوړلی خیر یو خو یوسف علیه السلام ته غټ تکلیف ورسو بل پلار ته یې غټ تکلیف ورسو یعقوب علیه السلام به د خپل بچي پسې جاړل وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم دا سترګې د ژړا نه تکې سپینې شوې او اخر وخت کې په خپل بچي پسې ړوند شو یا صفا علی یوسف او یا الله زما یوسف په کوم ځای کې به هغه ته خو پته وه چې جمدې ژاړې رانه غیب کړي دي او دوی په دروغه قسمونه خوري خیر کله چې یوسف علیه السلام خدای پاک د مصر بادشاه که او بیا دارونه لاړل او پیجنګلو وشوه رونه غلې لتلي او هلته یې پیجنګلو وشوه چې دا خو زما رونه دي او بیا ته یوسف علیه السلام تپوس وکړه بابا مې څنګه دی وایي بابا خو ښه دی خو تا پسې ډېر جاړي او موږ معاف کا یوسف علیه السلام ورته وی ما معاف کړی خو بابا مې څنګه دی وایي بابا دې ستا پسې په ژړا سترګې سپینې شوې دي او ړوند دی
وی دا زما کمیس والی قرآن شریف کې الله فرمای او زما د پلار په مخ باندې ورواچوي نو خدای به یې جوړ کړي نو دوی کمیس راوړه چې را روان دي په قافله کې کمیس راوړي نو یعقوب علیه السلام ته ګوره دا معجزه ده معجزه چې کله خدای غواړي نو کېږي او چې خدای ونه غواړي نو هېڅ هم نه کېږي کوی کې نږدې پروت دی یعقوب علیه السلام ته پته نه لګي چې زوی مې په کوی کې دی او کمیس ته مصر نه راوړي او دلته کې څه وایي انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون که تاسو ما ته څه د ناجوړه یا غلط نسبت نه کوئ نو یو خبره درته کوم څه خبره ده وایي د یوسف علیه السلام خوشبو را باندې لګېږي دا اوس معجزه ده معجزه د الله په اختیار کې هغې کې د پیغمبر خپل اختیار نه د الله خوښه ده نو ګوره ورته وی کمیس نه هغې ورته وی تالله تفتأ تذکر یوسف دا ته څه کې هر وخت یوسف یادی ځان وجنې خو پخوا په کوي کې هغه خو پخوا شرمه خوړلی دی د هغه خو غوښې هډوکي به ختم شوي بس وي تاسو هر څه چې وایې خو په ما د خپل زوی د یوسف خوشبو لګېږي کمیس چې قافله راورسېد او کمیس یې راوړه او د یعقوب علیه السلام په مخ یې ورواچو قرآن شریف کې الله فرمایي فرتد بصیرا بس جوړ شو خدای پاک روغ کړ وی ما درته نه وی تاسو ما ته وی چې ته نه پوهېږې او ته ګډې وړې وې او دقه دې ما درته نه وی چې د ما بچی جمدی دی خیر قصه اوږده ده ما تاسو ته ویده درته چې د بل وخت تفصیله نه وایم یعقوب علیه السلام سره د بچو مصر ته لاړ د بچو سره چې مصر ته لاړ دغه وخت یوسف علیه السلام د مصر بادشاه دی ډېره غټه استقبالیه وشوه ډېره غټه استقبالیه او مور او پلار یې جم دي یعقوب علیه السلام او د هغه بیبي او د یوسف علیه السلام ټول وروڼه هغوی ورته په سجده پرېوتل هغه زمانه کې د تعظیم سجده دا جایز وه اوس د تعظیم سجده ممنوع ده منع ده او دا اقا خوبو چې یوسف علیه السلام ماشوم و خوب یې لیدو وی بابا زه خوب وینم انی رأى فی المنام زه په خوب کې دا وینم چې 11 ستوري او نور او سپومې ما ته په ځمکه پراته دي په سجده پراته دي وی بچې دا خوب چاته مه وایه ګورې وروڼو به سره حسد شروع کړي خو پیغمبر وپوه شو چې د 11 ستورو نه مراد دا 11 وروڼه دي او د نور او سپومې نه زه مراد یم او زما بیبي مراد ده عقل ته ورته وی بچې یعقوب علیه السلام ورته وی دا دې د خوب هغه تعبیر خدای پاک رښتیا کوي څونه موده پس د خوب تعبیر رښتیا نو ځان سره مور او پلار په تخت باندې کېنو یو عجیبه منظر و تر دې حده پورې چې په بعض روایاتو کې راځي مفسرینو لیکلي دي چې د اسمان فرشتو د الله نه اجازت وغوښته چې الله موږ له اجازت راکړه موږ دنیا ته کوزیږو دا منظر ګورو چې یعقوب علیه السلام نن راځي او د خپل بچي سره میلاویږي چې دی کې به څومره خوند وي دې وروڼو ورته وی یعقوب علیه السلام ته خبره خو ښکاره شوه نو دا وروڼه یعقوب علیه السلام ته وایي چې یا ابت استغفر لنا بابا موږ له بخښنه وغواړه مونږ غلطي کړې ځکه خبره ښکاره شو نو یعقوب علیه السلام ورته څه وایي وایي سوف استغفر لکم ربي سوف معنا به وکړم وایي لږ صبر وکړئ نو د خدای نه دله بخښنه غواړم اوس دلته کې طالبان زمونږ خو هر قسمه سوال کوي چې یعقوب علیه السلام خو پیغمبر و دغه وخت یې ولې سوال نه کوو د بخښنې سوال خو زر پکاري چې الله زر خوشحاله شي د بخښنې سوال ټیم ته مه ګوره زر وایه یا الله ما وبخښي یا الله چې ګناه وکړي زر بخښنه غواړه چې الله زر خوشحاله شي او ګناه دې زر معاف شي نو یعقوب علیه السلام پیغمبر و د پیغمبر دعا هم قبلېږي بل د دوی پلار و د پلار دعا هم د بچو دپاره قبلېږي او بل نیک سړی په دعا کې وسیله هم کولی شي نو یو پیغمبر په دعا کې الله ته وسیله کوي دا خو خامخا قبلېږي نو ولې ورته یعقوب علیه السلام دغه وخت کې دعا نه غواړي د خدای نه بخښنه نه غواړي وی سوف لفظ راغی چې لږ صبر وکړئ څه لږ ساعت پس تله د خدای نه بخښنه غواړم نو علمو لیکلي د روایاتو په نظر کې چې دی د سبا د وخت انتظار کو چې د پیشمنی په دې وخت کې خدای پاک دعا قبلی نو د پیشمنی په دې وخت کې ولا دعا غواړم نو ګوره پیغمبر چې د الله نه هغه دعا چې د بچو دپاره یې غواړي او بچو یې څومره غټ جرم کړی دی
اومې پلار خفه کو اومې یوسف علیه السلام هغې خو په خپل نیت مړ که د هغه د مرګ اراده وکړه اومې ورته ضرر ورسو اومې بچې د پلار نه جدا کړ ډېر سخت جرمونه یې کړي نو چې د دې جرمونو دپاره پیغمبر سوال کوي هسې هم دعا قبلیږي نو کم وخت له انتظار کوي د پېشمني وخت له پته ولګېده چې د پېشمني دا وخت یوازې د رسول الله مبارک په زمانه کې نه بلکې د هغه نه مخکې پیغمبرانو په دغه وختونو کې الله ته سوال کړی دی او د الله نه یې دعاګانې غوښتې دي دا ډېر قیمتي ټیم دی زمارو زموږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه تاسو ما به د هغه نه ډېر کارت اورېدل یو ځل نه دوه خبرې مې د هغه نه اورېدلې د پېشمني کې به هغه خدای ته جړل به او دوه ټکي به یو به یو شعر وي تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما زه به یې راته معنا وکړم چې الله زما ګناه خو ډېره زیاته ده ما خو چې سوچ وکړه نو زما ګناه ډېر غټ بار دی زما دا ګناه د ما د پاسه راسوره ده خو ډېره زیاته ده الله ډېره زیاته خو چې ما سوچ وکړه چې د خپله ګناه څونه ده او د خدای عفوه څونه ده ما دې ته وکتل چې خدایه ګناه خو ډېره ده خو ستا عفوې سره مې داسې مخامخ کړه نو پروردګاره ستا عفوه زما د ګناه نه بیا ډېره زیاته الله ما معاف کړه واقعي مونږ به الله ته هم دقسې وایو چې پروردګاره زمونږ ګناهونه خو ډېره زیات دي که د دې دریاب دا قطرې به زمونږ د ګناه نه کمي د اونو دا پاڼې به زمونږ د ګناه نه کمي او د دې شګو دا ذرې به زمونږ د ګناه نه کمي ګناه به همتې زیات دی واقعي هر وخت کې هر منټ کې مونږ الله خفه کوو هر وخت کې مونږ الله نه خوشحاله غیبتونه دی او بل لیکن الله ستا عفوه ستا بخنه ستا مغفرت دا زمونږ د ګناه نه زیاته ده نو زمونږ ګناه ته مه ګوره خپل مغفرت او خپل عفو ته وګوره دا وخت الله دعا قبله که د شعبان 15مه ده او که بله ده او که بله ده زه دا به ورسره ملګري کړو چې برکتي شپه ده نو یو په دقه شپه د انسان دعا قبلیږي ګورئ او دغه حدیث درته به ووایم اگر چې حدیث ته یو پوټی فیه کلام خو بیا هم بعضې علماو د دې متعدد یعنی ډېر سندونه راوړي دي یو پوټی یې مضبوط کړی دی چې الله پاک یغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب په عربو کې یو قبیله و بنو کلب به ورته وي هغه ګډبانو ګډې چیلی به یې ډېرې سرولې د هغې قوم دا عادت د هغې ګډو د چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي دا غټه مبالغه ده دونه مخلوق خدای پاک بخي نو خدای پاک دا انسان په عذاب څه کوي ما يفعل الله بعذابكم قرآن شریف کې الله فرمای یا بنده زما شکریه ادا که ته خو ما عذاب له نه پیدا کړې زه ستا په عذاب څه کوم چې تعالی عذاب در کوم ورونو ډېر معمولی محنت دی او ډېر لویه فایده ده پکې که ته پاسې په پېشمني او الله ته لږ وجاړې او سلګی ورته ووایې او د خپلې ګناه معافي ته وغواړې موږ لږ ګناهګار یو موږ ټول په روزه کې په رزق کې خدای ته محتاج یو په عمر کې محتاج یو په عزت کې محتاج یو بلکې نن سبا خو پریشانۍ خپلې کمې دي او د بل د طرف نه پریشانۍ زیاتې دي چاته د زوی پریشانی ده چاته د پلار پریشانی ده ښځې ته د خاوند پریشانی ده خاوند ته د ښځې پریشانی ده ګاونډي ته د ګاونډي پریشانی ده مولا ته د مولا پریشانی ده نیک ته د نیک پریشانی ده دا یو لوی مصیبت دی نن سبا یو حدیث ته وایم خیر درې کسان خدای نه بخي دا وروس دا د رسول الله مبارک وینا تر څو چې د دریو کسانو توبه نیسته دا خدای نه بخي یو څوک دی یو مدمن الخمر چې همیشه شراب څکي او توبه ته نه بس ډېر لوی جرم دی شراب رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه د شرابو لومبې اعلان یې دا وکړه وایي چې د مانځه په وخت کې چې څوک مونځ کوي نو شراب چونکې نشې نه اورېدل لږ ګران دي نو تدریجا دا شراب حرام شوي دي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا چې کله مانځه ته ودرېږئ شرابونه به نه څکئ ولې په مونځ کې به الفاظ غلط وي یو صحابي قل یا ایها الکافرون وی نو الفاظ ته نه خطا شو نو مانځه ته چې ودرېږئ نو نشه به نه کوې چې مونځ کې ویښې او بیدار نمبر 1
نمبر 2 بیا دویم حکم راغی قل فیهما اسم کثیر و منافع للناس. هغې نه صحابو ته چېرې فایده هم پکې شته او نقصان هم پکې شته. بس چې کوم مشران صحابه وو هغوی وایي چې نقصان دې پکې څه لیس کړو ځان یې تېو ساته. او د هغې نه پس دریم حکم راغی انما الخمر والمیسر دا رجس وروستو راځي من عمل الشیطان فاجتنبوه د دې نه ځان ساتئ بس حرام شو. چې څنګه د شرابو د حرمت ذکر راغی بس صحابه څه چل وکړه. حضرت انس وایي زما پلندرو یعنی پلار مې ابو طلحه هغوی په یو کوټه کې او شراب یې څکل او دې کې اعلان وشو چې شراب حرام شو. وایي ما ته یې وایي چاټی واړوه. وایي د صحابو د مسلمانانو د مدینې په دې کوڅو کې دا شرابو دا لوښي دا چاټی واړول. دې لوښي کې په دې کوڅو کې دا شراب بهدل. صحابو خو به فوري عمل کو. کنې قسم دې د نشې نه څوک چاته وړېدی شي. یو پوټینی غوندې نسوار غوندې شی دی او زمونږ طالبان یې مونږ ته ټول کار نصیحتونه منتونه کوو د یو شرابو نه منې نه کړل. نسوارونه تېر وته د نسوارو نه مونږ منې نه کړل. ما دا ششماهي امتحان ورته مونږ وایو نو په هغې کې دا طالبانو دا ټپایانې پرتې وي په دارالحدیث کې. نو هغه دوی غونډې کې هغې کې مونږ امتحان هلو نو دا حال صفا کې لاندې دا قالین دا کارپیټر. نو ناظم صاحب راته ووایي ما ته یې طالبانو ته وایي دا حال هم صفا کو. وایي ځای په ځای په دې ګوټونو کې د نسوارو هغه غونډس کې پراتو. ځای په ځای دې ګوټونو کې غونډس کې پراتو. نو زموږ طالبان هم چې دا نسوار مینت ورته کوو چې لکه خدای ته وګورئ خولې نه څخه بینځي او د دې نه ځان ساتئ. څوک چېرته دې ځان ساتي. بعضې خلک نسوار بعضې پکې سګرټ هم څکي. خیر اوس خو دا څیزونه یو پوټی لږ کم شو یو پوټی ګزاره وشوه. پخوا خو به په هر کور کې نسوار ګزاري به یې ورته وي. اوس ورته لږ خشته نوم وایي نسوار ورته پخوا به ورته ګزاري وي. او په دې هر کور کې به برغۍ پرته به چې کوم ځای به یې ټکول هغې ته به یې برغۍ وي او تماکو به د خلکو خپلو او هغې کې به د شوي د ایره پکې یو ځای کول او دا به یې ټکول خلکو به کول. بازارونو کې نه خرڅېدل کورونو کې به خلکو ځان له جوړول. خیر خبره مې دې پورې کوله چې کم سړی همیشه شراب څکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه بخلي کېږي. ابه توبه وباسي مستقله توبه چې بیا به شراب نه څکم نو الله به یې معاف کړي. نمبر 1. دویم څوک دی؟ مشاحن هغه انسان چې مسلمان سره حسد کوي. اوهو دا ډېر لوی جرم دی. حسد څه ته وایي؟ یو سړی دی هغه له خدای پاک مال ورکړی دی ته وایې د دا مال ولې دی؟ دا مال دی ولې ورکړی دی الله ته؟ هغه سره حسد کوي چې دا مال یې نی. یو سړی دی او د هغه خلک عزت کوي او ته وایې د عزت خلک ولې کوي؟ یو سړی دی هغه له خدای علم ورکړی دی ته وایې دا علم یې ولې دی؟ یو سړی دی هغه له خدای بچي ورکړي دي ته وایې دا بچي ولې دي؟ یو سړی دی او هغه له خدای قدر او عزت ورکړی دی خلک عزت کوي ته وایې د عزت ولې کوي؟ یعنی یو نعمت خدای پاک یو انسان له ورکړی دی او ستا هغه نعمت بدی شي چې دا ولې زړونو دا ډېر خطرناک جرم دی. څونه خطرناک جرم دی وویرې ښه. یو دا چې دا ته په خدای اعتراض کوې. دا نعمت چا ورکړی دی؟ الله. نو دا دې په خدای اعتراض وکړه چې دا دې ولې ورکړو. یوه شوه. دویم دا چې تا ته خدای پاک ناپویه ښکاري. الله خو چې څه کړي دي په خپله یې کړي دي چې ته وایې دا ولې نو تا ته ځان د خدای نه پویه ښکاري او الله درته ناپویه ښکاري. او دریم څه دي؟ دریم تا ته الله بې انصافه ښکاري چې خدای انصاف دې نه دی کړی. دا مال دا بچي دا دولت د عزت دا علم دا قدر دله نه ورکول پکار. نو خدای راته په خدای د اعتراض هم وکړو او الله درته ناپویه هم ښکاره شو چې خدای دا نه وه پکار دله ورکول نو پکار. خدای راته بې انصافه هم ښکاره شو او مسلمان سره هم چې چا سره چا حسدي نو غیبتونه یې کوي تهمت پې لګوي. غیبت خو لا بیا هم څه خبره ده چې چا کې یو ګناه وي او ته هغه بیانې او که مخامخ یې ورته وي نه پې خفه کېږي دا هم جرم دی ډېر لوی جرم. لیکن په یو سړي کې یو غلطي نه یو خلک یې ورپسې راوباسي هغې ته بهتان وي. ډېر لوی خطرناک جرم دی او ډېره لویه ګناه ده.
نو حسد ډیر خطرناک شی دی نو خدای دې تاسو هم ساتي او الله دې موږ هم ساتي نو مسلمان سره به حسد نه کې دا به نه وي چې دا ولې ښکلی دی هلکه خو خدای وله ښکلا ورکړې دا به نه وي چې دا علم یې ولې دی دا بچي ولې دي دا خلک عزت ولې کوي دا علم خدای ولې ورکړی دی دا حسد ډیر زیات دی په موږ خلکو کې خفه کېږي ډیر زیات او که خدای او سړی مخکې نه غریب او لږ خدای مالدار که یو موټرګی ولا خدای ورکو په خدای چې په لاره ځي نو دا دنیا یو مغیبت دا پلان کې دا څوک وایي دا پلان کې کار کوي کنه څوک وایي دې پوډر خرڅوي کنه دې دا کوي کنه د ځان الزامونه په خلکو دا ګورې د مارون ډېر خطرناک جرم دی چې یو حقیقت ته نه معلوم نو په چا الزام لګول د چا بهتان تړل دا ډیر خطرناک جرم او ګناه ده حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو سړی یو ځل چا وی پلان کې سړی ستا غیبت کوي بد در پسې وی هغه د شپې د کجورو یو تال ډک کا او هغه یوړه هغه سړي دروازې وویل وی دا ویل چا ورته وی صاحب هغه دې بد وی غیبت کوي او تا ولې د کجورو تال یوړه امام صاحب ډېر هوښیار وی ګوره حضور پاک فرمای چې د چا څوک غیبت کوي که نه د هغه ټول څومره نیکۍ چې دي دا هغه چاته خدای پاک منتقل کوي چې د چا غیبت یې وکړه لکه ما د امین غیبت وکړه زما نیکۍ به خدای والي دله به ورکړي او که د ما نیکۍ ني د ده ګناه به خدای والي په ما برابر کړي وی هغه زما غیبت کوي نو ما ته نیکۍ راوبخلې نو که د هغه نیکو په مقابله کې وله زه یو تال کجورې ورکړم نو څه جلبه وشي او یو ځل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا وی پلان کې سړی دی غیبت کوي نه وی ته غیبت نه کوې امام صاحب ته چا وی هغه ورته وی چې غیبت د خلکو کوم د مور ولې نه کوم زما مور داسې د مور داسې چا ورته وی صاحب د مور هم څوک غیبت کوي وی چې د چا غیبت کوم نو خپلې نیکۍ به وربخم نو د مور به وکړم چې مور ته خپلې نیکۍ وبخم کنه دومره خطرناک شی دی غیبت څه شی دی غیبت لکه پیژنې غیبت چې چا کې یو غلطي وي دی وی لکه ده کې خو دا غلطي شته که نه چې وي او تی د هغه نه پشي شاوی که هغه پې خبر شوه پې خفه کېږي دې ته غیبت وی ځکه د رسول الله مبارک نه یو صحابي تپوس وکړه وی صاحب که هغه کې دا غلطي وي او موږ یې د هغه نه پشي شا وایو دا هم غیبت دی وی چې وی پکې ورته وی نو غیبت دی چې پکې ني فقط بهته بیا خو بهتان دی بیا خو د ډېر لوی جرم او ګناه دی وکړه نو چې د چا سره حسد غیبت یې کوي او بیا پې بهتانونه الزامونه تړي ډېر لوی جرم نو یو هغه انسان چې مستقل شراب څکي توبه نه وباسي دا خدای نه بخي او بل هغه انسان چې مسلمان سره بې ځایه حسد او کینه کوي دا خدای نه بخي او دریم څوک دی دریم مورې ښه دریم هغه چې د مور او پلار نافرمانه دی تر څو چې د مور او پلار رضا کړي نی نو کدی د لیلة القدر په شپه دا لیلة القدر کې هم راغلي دي په رمضان کې هم دا درې څیزونه دي که د لیلة القدر په خاص ټیم کې چې الله د هر چا دعا قبلی او هغه ټیم کې هم څوک خدای ته سوال کوي چې یا الله ما وبخه چې د نه مور پلار خپی نو دی خدای نه بخي مور او پلار ولې مونږ خفه کوو په معمولي خبرو د ښځې دپاره د ښځې خپل حق دی ښځه به د مور او پلار دپاره نه خفه کوې د هغې خپل حق دی د مور او پلار خپل حق دا دومره چې ته خپل بچي ته وګوره تا چې دا خپل بچی لویې څونه خواري ورسره کې ته چې دا خپل ماشوم لویې څونه پې معمولي ټوخ ناري کې نو څونه ورسره دړمنې دقسې تا سره هم چا جړلي دي که دا ماشومان په اسانه لوي خپل بچی ته وګوره چې ستا ماشوم دی او ته بد دقې ته وګوره د خپل ماشوم بچي ته چې دا خپل ماشوم بچی زه لویم نو زما پې څونه پیسې وله ګټم حرامې وله تاسو ګټئ حرامې جهنم هم ځان له ځای که د بچو دپاره دقسې ستا پلار هم ستا سره خواري کړی تی ماشوم لوی کړی تی په غیږ لوبولې د مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی که سعدي صاحب د سره خطا کېږي خو ډېره مخکې ما کتلی و یو بابا ناستو زوی ورسره او داسې په دیوال یو کارغه راغی کېناست
نو دا پلار دې زوی ته بچې دا څه دي هغه ته بابا قارغه دی دی ورته بیا وی ها دا څه دي بابا قارغه دی که نه بیا ورته دا پلار وی بچې دا څه دي وی قارغه دی که نه اته بیا تپوس وکړو بچې ها دا څه دي وی په سترګو ړوند دی شل ځله مې راته وویل که نه قارغه دی که نه او که په غوږونو کوڼی پلار ورته وی بچې ما ستا نه مخکې لیدلی چې دا قارغه خو چې دلته کېناستو نو ما ته ستا د ماشوموالي یو خبر رایاده شو دلته ناستو ته زما په غېږ کې وې ماشوم وې دقسې یو قارغه راغی او په دیوال کېناسته او تا ما نه تپوس وکړو بابا دا څه دي ما وې قارغه دی تا بیا وې ها ما وې قارغه دی تا بیا وې دا څه دي ما وې قارغه دی چې څومره دې تپوسونه کول نو زه پې خوشحالېدم او خوله به مې دله ښکلوله او که نن د نه ما د درېم څلورم ځل نه زیات تپوس کو نو راپاڅېدې او کوتک دې راته نیوه دقه د بچي او د پلار منځ کې فرق دی او مور سړي سره څونه خواري یقین زما قسم دې ده ته ګورې حقیقت خبره کوم داسې خلک مې لیدي دي چې مور یې راګیره کړې ده والې ده او زخمي کړې ده ما په خپله لیدلی دي او داسې خلک مې هم لیدلی دي چې پلار یې والې دی یو جرګې له مونږ تلو جرګې له حالانکې د پلار او د زامنو جرګه نه وه په دې میره کې د زامنو منځ کې جرګه وه د دوه ورونو منځ کې جرګه وه که درې یو خو یو بل خو که دا ډېرې زمانې خبره د هغې منځ کې جرګه وه ما به د خټ جومات کې له جمعې منځ کوو د هغې زمانې خبره ټانګه کې تلي چې لاړو د هغې منځ کې هم د جمعې د مانځه نه پس لاړو جوړه کوله خیر هغه خبرې هم تقریبا را سمې کړې وې او پلار غریب یې پکې څه خبره وکړه بس هغه یو ورته رانیغ شو وی دا ټول شیطانه ستا دی دا ټول روانې تا جوړ کړی دا تا کړي دا تا کړي بل پې رانیغ شو په پلار یې ورغر ول د مری نه ونیوه او یقین وکړه دله دوسې ورته وویل دا لکه دا تا دا څه کوئ تاسو په پلار ورنه ویېدله لاسه موږ دا زامن چې یو بل وجني که نه وی دې ظالم د لاس حالانکې پلار غریب یې داسې خاص خبره هم نه وه کړې مونږ ته بیا خلاص کړو بیا ته مونږ خپه را روان شو بیا راپسې وروستو رالل مونږ معافي غواړو مې معافي د خدای نه وغواړئ پلار هم راګیر که ظالمان د پلار او مور به ډېر قدر کوئ زما د په خدای قسم قسم درته خو جومات کې ناست یم زه کله ویم چې پلار مې اوس هم جمدی وی نو څه خبره حالانکې زما پلار په شان غصناک انسان بل نو ډېر غصناک و لالا ته پته مونږ چې ماشومان وهلو به داسې به ووالم چې د حد نه وتی په دې سبق به یې وایي اوس هم زما د په خدای قسم چې د شپې سملمه زه دا سوچ کوم چې ما د پلار جمدی وي دې وخت کې څه خبر او زما والده صاحبه زما مور دا یوازې دا نه بس تاسو هم دا سوچي زما مور مې ارمان چې جمدی وي نو اوسه پورې خبر لوی نعمت دی مور او پلار دا زما ومنئ مور او پلار مه خفه کوئ ډېر لوی نعمت دی که خپه د نه تلي تلاوت کوي ثواب وربخې 2 رکعته نفل کوي د هغې ثواب وربخې مقبرې ته ولځئ مقبرې ته چې د چا نه مور او پلار خپه تلي نو الله ورسره په دې راضي کوي چې د مرګ نه پسې دې قبر لځي او نیکۍ وربخي او دعاګانې وله کوي او چې جمدي وي که نه پام کوي وی دا یو زوی خوښ دی او زوی نه یم خوښ هېڅ خبره نشته کمزوری دی نه پوهېږي اب ولا څه شی راوړي ته به وله نه راوړی که نه اب یې قدر کوي ته به یې هغسې قدر نه کوي د هغه ښځه به یې قدر کوي ته به یې هغه ستا ښځه به یې هغسې قدر نه کوي خو خیر که بې ځایه هم در سره زیاتې کوي هغه تپوس به ته خدای کوي ته یې تېر مه کوه د مور قدر وکړئ عزت وکړئ احترام کوئ مور ځان ته رانږدې کړئ د مور دعا او د پلار دعا د بچي دپاره چې څنګه قبلېږي په خدای که داسې د چا دعا هم قبلېږي دا د رسول الله مبارک وینا او غایبانه چې ته بار اوځې آی های مور خو موري که نه چې بار اوځې تر څو نه راغلې نو مور به دې یو نه تپوس کې پلانکې ولې رانه پلانکې ولې رانه یو سړی ماله راغی ما ته یې زما نه پلار خفه دی او ته به را سره په جرګه پلار یې زما ډېر ښه دوست اوس مړ دی خدای دې وبخښي ما سره به یې راضي کې ما لکه زه خو د زوی او د پلار په جرګه کې نه ده لاړ شه ځان سره څه فروټ یا څه شی یا څه نه مې پرېږدي د کوره مې راشړي
وهی مې کنځل لا ته کوي ما خیر دی نو چې را شړي دي نو ته پې څه کېږي ورځه که نه را شړي دي بیا هم ورشي دی به ناست دي او ما یې ښه مزېدار ورنږدې شه او په دې غېږ کې ورته را سر کېږي دی به دې وهي او ته ورته خانده چې په دې بل مخ مې مه دی به دې په دې بل مخ وخي څه وجنې خو دی نه مړ دي کي ځته څه چل کېږي شهید به شي د پلار د لاسه به شهید شي ورشه وی مولوي صاحب نه مې پرېږدي نور مېرني روڼې هغې راته لمسی وهی مې ټکۍ کنځل نو مې ودې کې کنځل کنه وی چې دې دیوال ټکۍ از ویم ښه سړی ما ته ته به په جرګه مې نه دا چلو جرګه کې خو د مور او پلار منځ کې چې کې او د بچو خو نوره زیاتېږي بیا څه موده پس راغی ما ځان سره څه تحفه هم راوړه د مولوي صاحب ډېره ښه فارموله دې راته وښوله وی ورغلم وی چې څنګه یې ولیدم وی هغه ځای نه یې کنځل شروع کړل وی زه نه یې ورغلم دیکې راکول قسمونه یې راچول چې نه به راځو پلان کې 200 دله ما دې اړه کې وی چې بس دا داسې ده لکه چې د دیوال ته یې وی اما ورته فارموله ښولې وه بس نه یې ورغلم دیکې راکولې او غزار یې م راکړه مې شابه دا بله مو دا بله مو شابه زه نه ځم بس تاله راغلی ما او زما نه غلطي به شوي که نه معافي غواړم څومره غلطی چې ما کړي دا نه چې ما نه دي کړی بس ما معاف کړه ما پلار ته مې ونه بخې ما خدای نه بخ یاره وایي چې ما وجړل که نه مولوي صاحب ما ته زما نه زیاتې سالګۍ مې پلار ووالې یا شړلم او یا ځان ته رانږدې کړم او راوچته یې کړم ما ته مولوي صاحب په دې یو مخ یې ښکلولم او په دې بل مخ یې ښکلولم زما نه زیاته جړه ما پلار وکړه او ځان ته یې رانږدې کړم ما معاف کا ما وبخه ما معاف کړه بچې زما ته په دوزخ پیرزوی ما په دوزخ پیرزوی مور او پلار خو نعمت دی د خدای چې د مخ ته وله ګورې نو خدای به د حج ثواب درکوي چې د مخ ته وله په خوشحالۍ ګورې خدای به د عمرې ثواب درکوي څونه احسانات دي د مور او پلار بچو سره او د کشر کل کې دا غم دی ګورئ د کشر کل کې چې د مور او پلار پروا نه ساتي او بیا زامنو کې دا غم دی لور به پردی خوري او مور ته به دعاګانې کوي د رشکې کې یو ځای ته تللی وم بیان مې و چې راته وی دلته یو بوډا بابا دی او په هغه دم واچوه یاره اوس هم چې ما ته رایاد شي زما وروڼو پړه مې تیاره شي چې ورننوتم یو بوډا سړی په کټ کې پروت یاره اوس مې هیر دی چې 14 کاله دي که 14 کاله او که 18 کاله وی دا دقه کټ کې پروت دی چې 14 او که 18 کاله او د دې په دې منځ کې وی دقه غریب په دې کټ کې پروت دی نه لاس کار کوي او نه خپه کار کوي او دغه کټ کې پروت دی او خدمت یې څوک کوي لور یې خدمت کوي لور ته پروت دی هغې صفی هم کوي او ورته جام او خو پاک پروت او په کم صادر چې پروت و ښه تک سپین ښکلی صادر او خوله کې ډوډۍ ورکوي دقه لور ما یې به دا لور خو دې نه دعا غواړی د دې ښځې نه دعا وغواړی دا جنتي ده بس که په مخ د ځمکه جنتي ګورې دقه ښځه ده بس دې نه دعا وغواړی ما نه مه غواړی ما مه راولې دی له چې زه ورته دعا وکړم زه څه ګناهګار یم دقه ښځه جنتي را د پلار خدمت او مې دا زوم ډېر قیمتي زوم دی که بل زوم یې نو څه به وې لرې که دا پلار دلته مونږ ته را پرېږدېره کړی دی مېره دې سړي زامن نشته وی ولې نشته زامن خو یې شته خو دقه لور راوستلې په دا کور کې بیا خو مې تپوس ترې کړې ډېره موده شو مور او پلار قیمتي شی دی د حضور پاک نه چا تپوس وکړه اخري خبره درته کوم وی زما مور او پلار دې وی څوک کم دا ټکې واورئ وی هما جنتک و نارک دا د دوزخ هم دی او دا د جنت هم دی اوس که جنت ګټې به دقه خوشحاله ساته او که دوزخ ګټې به دوی خفه که نو دا 3 کسان یو چې کم انسان کې حسد وي د مسلمان سره حسد مه کوئ زمارو بس خدای چاله عزت ورکړه چاله قدر ورکړه چاله علم ورکړه چاله مال چاله بچي ته څه له ورسره حسد کوې وایه داسې ووایه او پسخېږه پسخېدل چې خدای دا نعمت د ده نصیب کا الله مال هم داسې راکه داسې ووایه حسد مه کوه چې دا ولې او بل شراب د مارونو یو خیري خبره کوم یو پسې بله رایادېږي شرابونه خو شکر دی زموږ په دې وطن کې خلک اوس نه څکي چې ته دا غټ خلک کې څکي به ځکه ګران دي دا څیزونه یو 2 څیزونه ډېر عام دي یو پوډر هم اوس کم شو
خو یو بل شی عام شوی دی چې هغې ته نن سبا آیس وایي. خطرناک شی دی آیس. دا ډېر خطرناک دی. نن د کالج هلکان او جینکې په دې غم کې پراته دي. لوی لوی خلک. زه چا پېښور ته بوتم د جګړه سره خوا کې دقلته کې یو هسپتال دی د منشیاتو د دې پرېښودو دپاره. ما ته ویل راشه دې ټور او که دا وګوره چې زه لاړم توبې مې ایستې. ډاکټر دی یو سپېشلیسټ ډاکټر. وایي دا په دې غم اورېدلی دی. هغه له یو کمره ورکړی پکې پروت. جج و جج په خدای یقین وکړه جج. وایي دا جج دی جج او دا سپینې نه وې. دا نه وې. مې دا ولې نشته؟ وایي دا دی کې به ستنې والې هغې سره ختمې شوي دي. ما ته مولوي صاحب یو ډرایور مې ظالم هغه پرې راړولی او د دنیا د خلکو نه په بار ملکونو کې سرونه ووال د دې آیسو د لاس د دنیا پکې مړه کړه. بس زمونږ خلک دا خوب ویني چې بس راشه بس چې نن اوس غریب یم او چې سار راځم او سم د کروڑونو روپو مالک یم. ظالمه کې به په دا پیسه سر چې سر پکې ورکې او ګناه م ګټې او بیا سعودي غوندې ملک پاک ملک ته وړل کوي خلک ظالمان او څوک یې په کرۍ په اجرت لیږي بلا پردي بچي پکې تباه کړل او بیا دا سر خوړلی آیس چې وسکي نو بیا وایي په ځان نه پوهېږي پلان کې پلار وویشته مور یې وویشته مړی کړه رور یې وویشت مړی کړه. دا د چا د لاسه؟ د دې سپېره شي د لاسه. دې نه توبه وباسئ. دا ډېر سخت جرم دی او ګناه چې پیغمبر یو شی حرام کړي نشه. رسول الله مر کل مسکر حرام او د نشې مختلف قسمونه. پیغمبر یو شی حرام کړي خو زموږ پکې تاوان نه که نه نقصان به فایده به پکې نه. زمارونو خلاصه دا ده چې د شپې دا 15مه شپه ده او که اره ده خو ښه دا ده چې مبتدا شپه باندې الله ته ودرېږئ او خدای ته جاړه وکړي. او بل دا دی چې دروازې روجه ونیسئ. حدیث پکې شته خو که ته وایې چې دا حدیث کمزوری دی فلانکې فلانکې نو عایشه بیبي فرمایي چې حضور پاک به د هرې میاشتې 3 روجې نیولې. 14مه د اسلامي میاشت او 14مه او 15مه. 15مه ورځ شو که نه ایام بیز ورته وایي. موږ خو بیماران یو نشو نیوی چې نیسو جبه موچئ. یاره زما په خیال چې کومه شپه به یې لکه ما ته خو د نهر ورځ یادېږي. چهارشنبې ده بس صحیح به چهارشنبه به ټکي او بالکل چهارشنبه 15مه ده. نه دا اورېږه صبر دا نن شویم ده اورېږه دې کې ما سره شته دې ګورم څنګه هلکه ما څه وایي نه نن د سر ورځ ده نن 13مه ده که نه اورېږه اوس پیره وباسه او 15مه چهارشنبې ده که نه چهارشنبې شپه ده چهارشنبې دې کې هم لیکلي چهارشنبې. د نهر ورځ چې تېره شي نو ورپسې چهارشنبه راځي نو د چهارشنبې شپه ده او د چهارشنبې ورځ ده. ما وکته ما په دې زما دا پوره ښایي دا 15مه شپه راځي. زه به راته یو خبر وکړم مړه په دې عمل وکړي. مونږ خو ده خو زما ژبه وچېږي هر وخت مې ژبه وچېږي او دارو مارو خو زه دا وایم جمع دی او په جمع کې روجه الصوم فی شتاء ته حضور پاک یخ غنیمت ویلی د هر اسلامي میاشت 14مه 14مه 15مه روجه ونیسئ. په دې جمع کې خو خامخا شروع کړئ. هر اسلامي میاشت یوازې دا چهارشنبه نه د دغه نه ورسره شروع کړئ. ګل نهه چهارشنبه ګل نهه او چهارشنبه دا 3 ونیسئ. الله به ډېر لوی اجر او ثواب درکړي. دا مخکې فرض وی او فرضیت اوس ختم شوی دی او مستون دی. هلکه ځکه نه شروع به پې کوی به پې انشاءالله او زنانو ته مو وایه دا 3 واړه 14مه 14مه 15مه ګل او نهه او چهارشنبه 3 واړه ونیسئ. 3 واړه روجې الله به ډېر لوی اجر او ثواب درکړي او د شپې خصوصا په دا 15مه الله ته به زاري کوی که خیر انشاءالله. او دا 3 ګناهونه چې ما درته یاد کړل انشاءالله شرابیان خو مونږ نه یو شکر الحمدلله. ما یو ځل په یو جس کې تلمه نو هغه جس کې لرې سفر و نو هغې کې دا شراب ورکوي
دا چې ما وکتل ماته یو ملګري ماته دا بوتل اینې مې دا سرې وي دا شراب و یقین په خدای که جومات کې ناست یم خو اوږد سفر و لیکن هغه ښځې بیا ډوډۍ او دا دغه ویشل دغه له ورکوي دا جد والا له ما د حالانکې هغې هغه دستانې مچولې وې ما هغه ډوډۍ ته مړه نه کېده مې په دې لاس وې اوس خلکو ته د شرابو د بوتل نه شراب واچول شکر الحمد دغې نه محفوظ یو او مور او پلار خو زما نه خو شکر دی خوشحاله تللی دي او ستاسو نه هم چې چامړي خوشحاله وي او که جمدي نو قدر او عزت به کوئ او بل بغض حسد دغه نه وباسئ که چا سره وي دا مه کوئ د دې نه توبه وباسئ نو الله پاک به هم دعاګانې قبولې کړي دا یو څو کسان وفات شوي دي د دیدار آباد د زوله نجیب صاحب کور والا وفات شوي وه او د مفتی آباد د مشتاق مور وفات شوي ده او دیدار آباد د محمد انور کور والا وفات شوي وختي مونږ جنازه وکړه او د خټ د مشتاق استاد رور وفات شوي دي دعا ورته وکړئ دې ټولو ته چې الله مغفرتونه نصیب کړي او الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله پاک وارثانو له صبر ورکړي ټول دا چې انسان مړ شي مسلمان له پکار چې دعاګانې ورته وکړي نو الله یې ټول وبخي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او که څه تقصیرات ته شوي الله دې ورته معاف کړي الله تقصیرات یې معاف کړي څومره نیکۍ کړي د هغې اجرونه ولا په قبرونو کې خدای په دوچندو ورکړي او بچي او وارثان یې الله د نورو غمونو نه په امن امان کې وساتي او دا فل احمد شاه دی د ده دا رور دی هغه بیمار دی الله دې ول اکسیډنټ کړی دی غریب الله دې ولا روغ صحت ورکړي زموږ د باباجي ډېر خدمت کړی الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکړي سبحان الله بیمار دی الله دې شفا ورکړي او فرمان لالا بیمار دی الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکړي او الله دې سره ستاسو د روغ صحتونه نصیب کړي د قادر زمونږ د جمع ملګری دی همیشه زمونږ د جمع ملګری راځي رور یې وفات شو د تېر هفته کې هغه ته هم د جمع دعا کوي چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او د پیر صاحب زوی بار ملک ته روان دی الله تعالی دې ولا نه دا زمونږ د او که نه هغه ته عقده ته دعا وکړئ چې الله تعالی ولا د خیر او برکت زندگی نصیب کړي او زمونږ دغه چې دی بچي دي بار ملک ته روان دي بادر خان هغه ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی بار چې څومره دوی له خدای د خیر او برکت روزګارونه ورکړي سفر د مشکلاتو نه وساتي او چې بار څومره مسافر دي دعا ورته کوئ چې الله سفر د مشکلاتو نه وساتي الله د خیر ژوند نصیب کړي نجیب الله خان ته زمونږ بیمار دی ده ته هم دعا وکړئ چې الله ولا شفا ورکړي روغ صحت ورکړي څومره بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي بشیر ته څه لپاره دوا کې نورې غټې بس دی که نه او که د واده ورته کې نه خدای ته وګوره خدای بشیر جان ته هم دوا کې دله خدای ډېر خیر وکړي الله ډېر برکتونه ورکړي او د دل ټول ارمانونه خدای پاک پوره کړي د خیر او الله تعالی چې څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي الله چې د چا بچي نافرماني فرمان بردارې کړي الله ته زمونږ ګناهونه معاف کړي او الله د آخرت او د دنیا د هر قسمه فتنو نه او د آفتونو مصیبتونو نه پروردګاره په امن و امان کې وساتي وصلی الله تعالی